زمونږ هغه پښتو، زمونږ هغه عزتونه، زمونږ د مشرانو خبرې، هغه هر څه چې کم دی دې خلکو هغه په سین باندې لاهو کړه. زه تاسو ته یقینا ویم او بالکل صفا درته ویم، نن سبا داسې چل دی که نه، زما دې خبرې ته لږ غوږ کېږدئ. په هر کور کې زنانه، ماشومان، سپین ږیري، هر سړی چې کم دی موبایل یوز کوي. په هر کور کې وای فای ده، نیټ ورته اویلیبل دی، او هر څوک چې کم دی هغه فیسبوک ریلز ګوري، ورسره ټیک ټاک، د یوټیوب شارټ، دا خامخا هر څوک ګوري، که ماشومان دي که هر څوک دي. په هغې کې کم دا ګن بلا چې دا زه به تاسو ته ویم، لکه د ټیک ټاک دا کم لایو چې دي، خلک ترې ریکارډینګونه وکړي او بیا هغه ریلز یا څه له ورکړي، او څوک چې هم فیسبوک کوي نو دغه قیسې را روانې. دا ولې را روانې؟ خلک ډېر زیات ګوري، نو د چا سره څوک پرېڼ وي نو هغو ته هم بیا داسې قسمه ویډیو هغه شو کېږي. اوس دلته خبره دا ده چې یو ماشوم فرض که دا موبایل اغوستی دی او هغه ناست دی په کور کې، ټول خلک ناست دي او هغه ویډیو سټارټ کړی ده، دغه ویډیو ګوري، دغه رد بد کنځل، هغه الفاظ پکې استعمالوي چې هغه زه تاسو ته ویلی هم نشم دلته. او هغه قیسې چې کم دی مور او پلار ورسه ناست دي او هغو باندې لکه کومه سر کوي او کومه بېشرمي چې ده هغو ته جوړېږي. الله دې وکړي چې دا هر څه سټ شي که نه. ډېر زیات بد وخت راغلی دی، ډېر زیات یو په هاش قسمه کوم قیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې عامې شوي دي. د ټیک ټاک او د فیسبوک او دې دور چې کم دی هغه خلک تباه او برباد کړه. نو دغه ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې خپل موبایل لږې کنټرول کړئ، خپل بچو له لږې موبایلې کمې ورکوئ چې د حالات لږ صحیح شي که نه، چې دا غټېږي نو دا چې د دې نه دا هر څه یاد کړي نو هغه به لا بیا کم حالاتي. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کول، انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.